اسراییلو په داسې حال کې په غزه بمباري کړې چې یو شمېر هیوادونه وایي قحطي په خپرېدو ده. په غزې ښار کې د حماس تر کنټرول لاندې مدني دفاع اداره وایي اسرایلي ځواکونو په داسې حال کې پر دې ښار سختې هوایي بمبارۍ کړې چې د دې ښار کنټرول ترلاسه کولو ته چمتووالی کوي. د دې ادارې یو ویان محمد باسل ویلي د زیتون او صابره سیمې له تېرو 3 ورځو راهیسې پرله پسې په نښه شوي دي چې په وینا یې له کبله په پراخه کچه د ملکي خلکو کورونه وران شوي او اوسیدونکي یې نشي کولی د وژل شوو کسانو مړي او ټپیان له ورانو ویجاړیو ودانیو راوباسي. د غزې ښار اوسیدونکي وایي چې پر ښار سخته بمباري شوې. د غزې ښار زیتون سیمې یو اوسیدونکي مجید الحصري AFP خبري اژانس ته ویلي چې له 2 ورځو راهیسې خورا سخت بریدونه کیږي. د ویلي له هر برید ځمکه لړزیږي. تر کنډوالیو لاندې شهیدان پراته دي چې څوک ورته رسېدنه نشي کولی ځکه چې بمباري لا هم روانه ده. په ورته مهال برېټانیا، اروپایي ټولنې، استرالیا، کاناډا او جاپان په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي قحطي زموږ د سترګو په وړاندې خپریږي او د لوږې مخنیوي لپاره یې د سملاسي کار غوښتنه کړې ده.